ملا هیبت الله ته ملا یعقوب سراج الدین حقانی او ملا برادر څنګه او ولې غوسه شوي دي؟ سلام، ستړي مشئ، پوره جزئیات هم دلته وګورئ. د خپلو مشرانو ترمنځ د اختلافاتو راپور ته د طالبانو د حکومت غبرګون. د طالبانو حکومت د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ اختلافاتو ته یې اشاره کړې ده رد کړ. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو شمیر رسنیو له دې ډلې BBC ته ویلي چې دغه راپور موندنې نه تاییدوي. د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ د جمعې په ورځ مارچ 9 په یو راپور کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په اړه بحث کړی. په دغه راپور کې راغلي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده او د طالبانو د حکومت د مشرتابه له دې ډلې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ترمنځ کړکېچ او د نظر اختلافات موجود دي. په راپور کې ویل شوي چې طالب چارواکو په خپلو ځینو ویناو کې د خپل مشر پر هغو فرمانونو نیوکې کړي چې ډیری د نجونو د زده کړو او حکومتي ادارو په اړه وي. یاد راپور پر ملا هیبت الله خونزاده د سراج الدین حقانی نیوکې د یوې بیلګې په توګه یادې کړي دي چې د 2023 کال د فبروري په نیمایي کې په خپله وینا کې د واک پر انحصار د افغانانو د ستونزو په حل کې پر ناتوانۍ او د هغوی د حقونو پر سرغړونې نیوکې کړې وه. له هغه وروسته ملا برادر او ملا یعقوب هم ورته نیوکې وکړې، خو هغه مهال ذبیح الله مجاهد هر ډول نیوکې وغندلې او زیاته کړه چې هر څوک باید د مشر اطاعت وکړي. راپور زیاتوي چې د طالبانو د مشر له خوا په کندهار کې د یوه موازي حکومتي سیستم د رامنځته کېدو پریکړه او کابل کې د طالبانو د رهبرۍ له غړو د تصمیم نیولو بدلون د 2023 کال په لومړیو کې د سراج الدین حقانی او ملا یعقوب لخوا د نیوکو لامل وګرځېد.